سلام وخت بخیر. ستاسو په برګرزومي و تازه خبر ته چې همدا شبه مترلاسه کړ. غنی وایي عبدالله د اساسي قانون بدلول غواړي. دا کار یوازې لویه جرګه کولی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد د سیاسي کړکېچ په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې او د واشنګټن لخوا د مرسته کمولو اعلان په خبرګون کې ویلي. حکومت د سیاسي بحران حال ته چمتو دی، خو عبدالله د افغانستان د اساسي قانون بدلول غواړي او دا کار یوازې د اساسي قانون لویه جرګه کولی شي. د ولسمشر غني دا خبرې له هغه وروسته دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د اوارولو لپاره پرون کابل کې له نوموړي او عبدالله سره ولیدل. له دې کتنې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان سیاسي مشران خپل منځي اختلافاتو ختمولو کې پاتې راغلي او امریکا له همدې کبله افغانستان سره سږ کال $1 میلیارډ مرسته کوي. خو ولسمشر غني نن سه شنبه ولس ته په خپله وینا کې ویل پرون یې له ښاغلي عبدالله سره په دې اړه خبرې وکړې او هغه ته یو ځل بیا د سولې په بهیر کې د کلیدي رول او ملاتړو ته یې په کابینه کې د پوسټونو وړاندیز وکړ. نوموړي زیاته کړه عبدالله د اساسي قانون بدلول غوښتي او داسې جوړښت او تشکیلاتو غوښتونکی دی چې له اساسي قانون موادو سره بشپړ ټکر لري او زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپله قانوني وړاندوینه کړې د هیڅ پاره د ډلې په غوښتنه د قانون د بدلون واک نه لرم. هغه دا هم ویل چې د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې د اساسي قانون مواد نقض نشي د خبرو لار پرانیستي او د اساسي قانون تغییر د اساسي قانون د لویې جرګې صلاحیت دی. نوموړي دا هم ویل چې د ټول اړخیز حکومت جوړولو لپاره ژمنه په ځای ده چې د په خبره ټول سیاسي، سمتي، قومي، مذهبي او جنسیتي اړخونه پاکوي. زه له خپلو مرستیالانو او ځانګړو استازو سره پر دې کار کوم. هغه دا هم ویل چې افغانستان کې سمتي او ډلهییز حکومتونه ناکام دي او ناکامه تجربه پاسې نه ځي. ولسمشر غني خپلو خبرو کې د امریکا د مرستو کمولو ته هم اشاره وکړه. ویل امریکا د مرستو بندولو پریکړه کړې. زه د بېدریغه مرستو مننه کوم چې له افغان ملت او دولت سره یې کړې ده. د هغه په خبره حکومتونه تل د خپلو احتیاطي حالاتو لپاره پروګرام لري او موږ هم د ورته حالاتو لپاره پروګرام جوړ کړی.